د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام په مکړی د نن خبري ټولګي ته درانی وای د طالبانو نظام سقوط کوي د افغانستان په چارو کې د پاکستان پخوانی استاذ او لوی ګل خان اسف درانی وای چې طالبان په افغانستان کې په ټولو برخو کې ناکام شوي او خپل د رژیم د بدلون پر لور روان دي. ښاغلي درانی زیاته کړه چې د طالبانو پر ضد مقاومت ځواکونه په شمالي افغانستان کې فعال شوي دي. هغه همداراز ویلي چې طالبان پر ټول افغانستان حاکمیت نه لري. داسې دعاوې بیا تل د افغان حکومت لخوا رد شوي دي او وای په ټول هیواد حاکمیت لري. هند افغانستان کې د درملو د تولیدي فابریکې جوړولو ته چمتووالی ښودلی. د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د هند درملو د صادراتو پراختیا شورا غړو سره کتنه کړې. د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت لیکلي په دې کتنه کې دواړو لورو د درملو په واردولو، کیفیت ښه کولو، د پانګونې په فرصتونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د درملو سوداګرۍ په پروسه کې د ستونزو په حل خبرې وکړې. سرچینې زیاته کړې په دې کتنه کې د یاد شورا غړو له افغانستان سره د درملو صادراتو کچې پر زیاتوالي ټینګار وکړ او افغانستان کې د درملو تولیدي فابریکو د جوړولو برخه کې چمتووالی ښودلی. وزارت لیکلي ټاکل شوی نږدې راتلونکي کې په همدې تړاو د یاد شورا استازی کابل ته راشي. د یادونې وړ ده په دې شورا کې 50 د نړیوال کیفیت معیاري فابریکې غړیتوب لري. پاکستان وايي هغه وخت به لارې خلاصو چې افغان حکومت د ټي ټي پي له ملاتړه لاس واخلي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت وايي له افغانستان سره د سوداګرۍ بیا پیل د دوی په وینا د پولې له هغه غاړې د طالبانو حکومت لخوا د ترهګرۍ د ملاتړ پای ته رسولو پورې اړه لري. د دغه وزارت ویان طاهر اندرابي یو ځل بیا تور پورې کړی چې ګوندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو تحریک او د بلوچ ازادي غوښتونکي پوځ یعنی BLA ملاتړ کوي او دا چې دوی لارې د دغه ګواښ مخنیوي لپاره تړلې دي. نوموړي وویل د دغه ځنډ او د سرحدي لارې د پرانیستل کېدو مسؤلیت افغان طالبانو ته ورګرځي. هغه همداراز د ټاپي، کاسا، زر او اورګاډي پټلۍ په څیر د غټو سیمه ییزو پروژو برخلیک هم له دغو وسلوالو ډلو د طالبانو حکومت په ادعا شوي ملاتړ پورې تړلي وباله. افغان حکومت بیا په وار ویلي چې ټي ټي پي او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې نشته او دا چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې. افغان ځواکونو د مهماتو ستره زیرمه کشف کړې. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ویلي د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یو هدفمند او کشفي عملیاتو پر مهال د وسلو او مهماتو یوه ستره زیرمه کشف او ترلاسه شوې ده. ښاغلي قانی ویلي له دې زیرمې څخه 21,000 فایره د کلاشینکوف افپیکا مرمۍ، 200 فایره د دهشکي مرمۍ، 300 فایره د راکټ انداز مرمۍ او څو کړۍ لاسي بمونه ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا د قضیې په تړاو 3 تنه نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي. خاني زیاتوي چې امنیتي ځواکونه به د وسلو د غیر قانوني ساتلو او پټولو پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یعنی PTM شپږ غړي له تېرو 11 ورځو راهیسې بې له کوم درک څخه ورک شوي دي. په لادرکه شوو کسانو کې نور الله ترین، حنیف پښتین، فرمان وزیر او څو نور فعالان شامل دي. د سازمان په وینا دغه کسان د نومبر پر 12مه په پیښور کې تر ورکېدو وروسته تر اوسه نه دي موندل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې د دوی د ځای معلومات بې له ځنډه څرګند کړي، په قضیه کې شفافه او اغېزمنه څېړنه ترسره کړي او د جبري لادرکه کوونکو کړنو مخه ونیسي. 500 ټنه تازه میوه ازبکستان ته صادره شوه. د بلخ ولایت مقام وایي چې نن د ازبکستان بازارونو ته او د هغه ځای څخه منځنۍ اسیا ته د 250,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 500 ټنه انار، مڼې او وچه توت صادرات پیل شول. دوی همداراز زیاتوي چې د تازه میوو ترڅنګ غوښې هم د حیرتان بندر له لارې ازبکستان او منځنۍ اسیا ته صادریږي. د بلخ د والي مرستیال نورهادي ابو ادریس نن شنبه د لندۍ لومړۍ نیټه ویلي چې په راتلونکي کې به د مختلفو بندرونو له لارې د هېواد د 80 سلنه کرنیزو او صنعتي محصولاتو د صادراتو لپاره اساس برابر شي. هغه زیاته کړه چې د حیرتان بندر ظرفیتونه لوړ شوي او دا بندر اوس د سوداګرو لپاره د اړینو اسانتیاوو د برابرولو لپاره 24 ساعته فعالیت کوي. ادریس همداراز ویل چې په اوسني وضعیت کې هغه بندرونه چې تړل شوي دي د حیرتان بندر یو فعال بدیل پاتې دی او افغان محصولات د دې بندر له لارې مرکزي اسیا او حتی اروپا ته صادریږي.
مالیې وزارت خبر ورکړی چې له نړیوال بانک سره د یاد وزارت پرله پسې اړیکو، هڅو او همکاریو په پایله کې دغه بانک د خپل دفتر له بیا پرانیستلو سره سم په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. سرچینې لیکلي اوس مهال یاد بانک چمتو دی څو د هغو پروژو او قراردادي شرکتونو پیسې ورکړي چې اسناد د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو څخه مخکې بشپړ او طی مراحل شوي وو. نړیوال بانک د هغو پروژو او قراردادي شرکتونو د پیسو د بیا ورکړې لړۍ چې اسناد دغه بانک د څارنې ټیم او مالیې وزارت له لوري څېړل شوي او نهایی شوي پیل کړي. معلوماتو کې د څېړنو له مخې ویل شوي یاد بانک له قراردادي شرکتونو څخه نږدې 45 میلیونه ډالره پور وړی دی چې دغه پور به په 4 پړاوونو کې له یاد وزارت سره په همغږۍ شرکتونو ته ورکول کیږي. د ترکیې پلاوی د افغانستان او پاکستان د جنجال حلولو لپاره اسلام آباد ته ځي. پاکستاني رسنیو د اسلام آباد لپاره د انقرې سفیر له قوله خبر ورکړی چې د ترکیې د استخباراتو او انرژۍ وزیر به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د حل په موخه اسلام آباد ته راشي. وړاندې تر دې د ترکیې او قطر په کوربتوب افغان او پاکستاني پلاوي دوحه او استانبول کې خبرې وکړې خو بې پایلې پای ته ورسېدې. و چې پاکستان د لارو په تړلو د خپل ولس او سیاسي ګوندونو له توند غبرګون سره مخ شوی او د هرې ورځې په تېرېدو یې کاواکه اقتصاد نور هم زیان ویني اړ شوي چې د سیمې هیوادونو په منځګړیتوب افغان لوري سره خبرې وکړي. اسلامي امارت بیا پاکستان سره د لارو له تړل کېدو وروسته منځنۍ اسیا، هند او ایران سره په سوداګریزو راکړو ورکړو نوي تړونونه کړي او د بدیلو لارو د موندلو هڅو پاکستان ورخطا کړی دی. تیر 2 میاشتو کې هند سره د افغان سوداګرۍ ارزښت 525 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي د تیر 2 میاشتو په موده کې له هند سره د 225 میلیونه ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه شوې ده. د دغه وزارت د ویان اخندزاده عبدالسلام جواد په خبره دغه سوداګرۍ کې 309 میلیونه ډالر د افغانستان صادرات دي چې ډیره برخه یې وچې میوې جوړوي. هغه وايي اکثره صادراتي توکي چې هندوستان ته لیږل کیږي وچ انځر، زعفران، انجه او تخم ممیز، شنه زیره، پیستا او بادام دي او وارداتي توکي بیا طبي درمل، د صنعتي فابریکو خام مواد، د کتان مساجات، د موټر پرزې، ماشینالات او نور جامې شامل دي. بل لور ته بیا د جمعې په ورځ د هند د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان او هند ترمنځ د توکو د انتقال لپاره به الوتنې بیرته پیل شي. شنونکي وایي چې د هوایي دهلیزونو له لارې صادرات کولی شي د واګه بندر ښه بدیل او هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه لوړه کړي.